والصلاة والسلام على محمد رسول الله وبعد. مونږ د عقایدو په وړاندې اخلاق او آداب عنوان درلوده. بیا په دې سلسله کې الله تعالی په وړاندې اخلاق، د آسماني کتابونو په وړاندې اخلاق دا شرح شو. ګران محسنین په دې باندې پوه شول. د دې عنوان لاندې دریمه موضوع چې راځي هغه د پیغمبرانو په وړاندې اخلاق. په دې رابطه به انشاءالله خبره کوو. د مسلمانانو دا عقیده او باور او ایمان ده چې الله تعالی د انسانانو د لارښوونې دپاره، د انسانانو د هدایاتو په خاطر باندې خپل خاص استازي، خپل خاص انسانان او خپل ځانګړي انسانان د پیغمبرانو په توګه باندې دنیا ته رالیږلي، چې د هغوی شمېر تقریبا 140,000 پیغمبران دي. او د دوی وجیبه او وظیفه هم دا ده چې انسانانو ته ښه لاره او بده لاره وښیي او ورته ووایي چې دغه لاره ښه لاره ده، د دې لارې نتیجه د دنیا او د آخرت کامیابي ده، او دا لاره غلطه لاره ده او د دې لارې نتیجه او ثمره د دنیا او آخرت ناکامي ده. نو دا د پیغمبرانو په رابطه زموږ ایمان او عقیده ده. الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې په دې رابطه مهرباني کوي. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ما پیغمبران را لیږلي دي او دوی سره هدایت، دوی سره زموږ لارښوونه وه د دې لپاره چې خلک په دې دنیا کې د انصاف ژوند وکړي، د عدالت ژوند وکړي. ظالم باید موجود نه اوسېږي چې چا باندې ظلم وکړي، مظلوم باید موجود نه اوسېږي چې هغه باندې څوک ظلم وکړي. که چیرې ظالم پیدا شي چې چا باندې ظلم کوي، بل انسان باندې ظلم کوي، د هغه لاس باید ونیول شي. که چیرې مظلوم پیدا شي چې ظالم ورباندې ظلم کوي، مظلوم باید د ظالم نه خلاص شي، هغه ته به نجات ورکړل شي. نو دا زموږ ایمان او عقیده ده چې الله تعالی د بشر د هدایت په خاطر باندې، د انسانانو د هدایت په خاطر باندې، انسانانو ته د ښو لارو ښودلو او د بدو لارو ښودلو په خاطر باندې پیغمبران را لیږلي. دغه ټولو پیغمبرانو باندې زموږ ایمان ده او عقیده ده. مسلمان باید باور ورباندې ولري او عقیده ورباندې ولري چې دا د الله تعالی غوره استازي دي، د الله تعالی غوره بندګان دي، د انسانانو د هدایت او لارښوونې په خاطر باندې را نازل شوي. موږ په دې ټولو باندې عقیده او باور ده. او بیا د پیغمبرانو د سلسلې وروستی پیغمبر نبی علیه الصلاة والسلام ده. د ده نه وړاندې کوم پیغمبران چې راغلي دي دا به د یو قوم دپاره او د یو طایفې دپاره او د یو ملک دپاره به وو. خو نبی علیه الصلاة والسلام د ټول انسانیت لپاره پیغمبر دی. دا به تر قیامته پورې د ټولو انسانانو پیغمبر اوسیږي. او د نبی علیه الصلاة والسلام په راتګ سره د پیغمبرانو سلسله ختمه شوه. د نبی علیه الصلاة والسلام په راتګ سره، د جناب محمد علیه الصلاة والسلام په راتګ سره او د پیغمبر په توګه د هغه په مبعوثېدلو سره جوخت د پیغمبرانو سلسله ختمه شوې. دا زموږ ایمان او عقیده ده. اوس د دې په خاطر باندې چې موږ جناب نبی علیه الصلاة والسلام په وړاندې باید څه قسم اخلاق مراعات کړو، څه قسم آدابونه برخمن اوسېږو، په دې رابطه لنډه خبره ګرانو محصلینو ته کوو. اولنۍ خبره دا ده چې باید نبی علیه الصلاة والسلام د پیغمبر په توګه هر مسلمان باید نبی علیه الصلاة والسلام د پیغمبر په توګه ومني چې دا د الله تعالی پیغمبر دی. او د ټول انسان، هر انسان باید په دې عقیده باندې اوسېږي چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله تعالی پیغمبر ده او د الله تعالی استازی ده. په دې رابطه الله تعالی قرآن کریم کې نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې قل ای محمد علیه الصلاة والسلام ته دې خلکو ته ووایه یا ایها الناس، ای خلکو انی رسول الله الیکم جمیعا، زه د الله تعالی پیغمبر یم، تاسو ټولو ته د الله تعالی پیغمبر یم. او د ده نه دا معلومه شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام یو شخص ته پیغمبر نه ده، بلکې د ټولو انسانانو پیغمبر ده او تر قیامته پورې به
هغه د ټولو انسانانو پیغمبر اوسیږي. الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې انسانانو باندې د احسان په شکل باندې د نبی علیه الصلاة والسلام مبعوثېدل یادوي او دا یو امتنان کوي ورباندې یو احسان کوي چې ما تاسو ته یو لویه سرمایه درکړې یو لوی نعمت مې درکړی. هغه څوک دی؟ د نبی علیه الصلاة والسلام مبعوثېدل، د جناب محمد علیه الصلاة والسلام د پیغمبر په توګه باندې تاسو ته رالیږل. دا زما یو ډېر لوی احسان د تاسو باندې. فرمایي لقد من الله علی المؤمنین، بېشکه چې الله تعالی احسان وکړ په مؤمنانو باندې احسان وکړ. ولې څنګه احسان یې وکړ؟ اذ بعث فیهم رسولا، کله چې محمد علیه الصلاة والسلام دوی کې د پیغمبر په توګه راولېږه من انفسهم، دا د همدوی له جملې نه و. نبي علیه الصلاة والسلام بل څوک نه و، 40 کاله دوی سره یو ځای په یو کلي کې په یو اجتماع کې یو ټولنه کې اوسېدلی. نو د دوی د منځ نه نبي علیه الصلاة والسلام د خپل استازي په توګه غوره کړ، هغه د خپل پیغمبر په توګه راولېږه. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، د الله تعالی آیاتونه، د الله تعالی احکام د خپل قوم ته او مسلمانانو ته او انسانانو ته بیانوي. و یزکیهم، دوی د ناپاکیو نه، د چټلیو نه، د مادي او معنوي چټلیو نه دوی پاکوي. و یعلمهم الکتاب، او دوی دپاره د الله تعالی کتاب چې قرآن کریم دی، والحکمت او نبوي احادیث دي او نور د خیر لارې دي، دا ښیي د نبي علیه الصلاة والسلام په وسیله باندې دوی ته ښودل کېږي. وین کانو من قبل لفي ضلال مبین، یقیني خبره دا وه چې د نبي علیه الصلاة والسلام د مبعوثېدلو نه وروسته انسانان په ګمراهۍ ښکاره کې وو. نو د نه دا معلومه شوه چې جناب نبي علیه الصلاة والسلام دا یو رحمت دی او باید هر مسلمان نبی علیه الصلاة والسلام د یو پیغمبر په توګه باندې ومني، د الله تعالی د استازي په توګه باندې ومني. او که څوک د نبی علیه الصلاة والسلام جناب محمد علیه الصلاة والسلام د پیغمبر په توګه نه مني او نور پیغمبران د پیغمبر په توګه مني، دا سړی بیا د اسلام نه بې برخه ده. په دې رابطه ډېر قرآني آیتونه او نبوي احادیث موجود دي. فقط یو دوه ګرانو محصلینو ته د مثال په توګه ذکر کوم. الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام په رابطه فرمایي چې انما المؤمنون الذین، بېشکه مسلمانان چې دي هغه کسان دي آمنو بالله ورسوله، مؤمنان هغه کسان دي چې ایمان لري الله تعالی باندې، د الله تعالی په وجود باندې، د الله تعالی په وحدانیت باندې ایمان لري. ورسوله، او د الله تعالی په رسول باندې محمد علیه الصلاة والسلام باندې ایمان لري. نو دا اولنی قرآني آیات شو چې د مسلمانۍ لپاره دا شرط ګڼي، د ایمان لپاره دا شرط ګڼي چې هغه څوک مسلمان ده، هغه څوک مؤمن ده چې الله تعالی په وجود باندې، د الله تعالی په وحدانیت باندې ایمان لري او د نبی علیه الصلاة والسلام جناب محمد علیه الصلاة والسلام په پیغمبرۍ باندې ایمان لري چې دا د الله تعالی پیغمبر ده. نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث شریف فرمایي والذي نفسي بيده، قسم دې زما په هغه الله تعالی اوسیږي چې زما ساه د هغه په لاس کې ده، لا يسمع بي احد من هذه الامه، د دې امت هر شخص تر قیامته پورې د دې امت هر شخص چې زما نوم اوري چې دا د الله تعالی پیغمبر ده، یهودیون ولا نصرانیون، برابر ده چې دا خبر اوریدونکی یهودی اوسیږي او یا نصرانی اوسیږي، ثم یموت، بیا دا سړی مړ شي ولم یؤمن بالذي ارسلت به، او ما باندې ایمان رانه وړي، په هغه کتاب باندې ایمان رانه وړي چې ما راوړی دی، قرآن کریم ښیي الا کان من اصحاب النار، دا سړی به دوزخي اوسیږي. نو دا شرط وګرځول شو د دې په خاطر باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان څوک ولري او هغه د پیغمبر په توګه باندې ومني. نو بنا د نبی علیه الصلاة والسلام په وړاندې لوی خلق او لوی ادب دا ده چې هر مسلمان په دې عقیده اوسیږي چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله تعالی بنده او د الله تعالی استازی او پیغمبر ده. دویم عقیده او دویم اخلاق چې هر مسلمان باید ورباندې باور ولري هغه دا ده چې هر مسلمان باید په دې عقیده اوسیږي چې نبی علیه الصلاة والسلام د ټولو انسانانو پیغمبر ده،
ټول انسانان تنها د یوې ډلې پیغمبر نه ده. نور پیغمبران ما مخکې عرض وکړو چې یو خاصې قبیلې او د خاصې ځمکې او د خاصو خلکو لپاره به راغلي، خو نبي علیه الصلاة وسلم دا د ټولو انسانانو پیغمبر ده او تر قیامته پورې به اوسیږي. نو دغه خلق باید زموږ په ذهن کې موجود اوسیږي او د دغه ښو اخلاقو نه برخمن اوسیږو چې نبي علیه الصلاة وسلم د ټول بشر نجات ورکوونکی، د ټول بشر ناجي وګڼو. الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا. ای محمد علیه الصلاة وسلم ما ته نه یې رالیږلی مګر د ټولو انسانانو لپاره زیری ورکوونکی او ویرونکی. نو نبی علیه الصلاة وسلم تنها د مسلمانانو پیغمبر نه ده، د ټول بشر پیغمبر ده تر قیامت پورې. او بل ځای کې الله تعالی فرمایي د قرآن عظیم شان وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. ای محمد علیه الصلاة وسلم ته د ټول بشر لپاره رحمت دی. دا چې څنګه نبی علیه الصلاة وسلم د ټول بشر لپاره رحمت ده، نبی علیه الصلاة وسلم ټول نه تنها دی د مسلمان لپاره رحمت نه ده بلکې د ټول بشر لپاره. دا د عالم تفسیر او د عالم بیان ځینې علما په بشر باندې کوي او ځینې وایي په ټول معنی تعبیر د ټولو موجوداتو ټولو مخلوقاتو ده. د نبی علیه الصلاة وسلم بودن هغه د ټول بشر لپاره رحمت ده او بلکې د ټولو مخلوقاتو لپاره، که حیوانات دي او که مرغان دي او ان جمادات او نباتات چې دي، د نبی علیه الصلاة وسلم په تعلیماتو کې د هغوی نه د هغوی رحمت هم نغښتی دی. نو ځکه د هر مسلمان باید دا عقیده اوسیږي او دا باور اوسیږي او هر مسلمان باید په دې خلق باندې ملبس او مزین اوسیږي او په دغسې لباس باندې پوښل شوی اوسیږي او دا عقیده اوسیږي چې نبی علیه الصلاة وسلم دا رحمت دی او دا پیغمبر دی د ټول بشر لپاره. د نبی علیه الصلاة وسلم سره بل مهم خلق دا دی چې هر مسلمان باید خپل ستونزې، اقتصادي ستونزې اوسیږي، سیاسي ستونزې اوسیږي، نور اجتماعي اخلاقي ستونزې اوسیږي، په دې عقیده او دا باور باندې اوسیږي چې دغه ستونزې په محمدي شریعت باندې حل فصل کیږي. د نبی علیه الصلاة وسلم راوړي شریعت باندې چې د اسمان نه راوړی ده په دې باندې حل کیږي. په دې رابطه ډېر زیات شرعي نصوص موجود دي، قرآن کریم ده او نبوي احادیث دي. الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي فلا وربک، دا داسې نه ده دا خلک چې داسې ګمان کوي، وربک او قسم ده ستا په رب باندې، لا یؤمنون دا خلک کامل ایمان والا نشي کېدلی تر هغې پورې حتی یحکموک، تر هغې پورې چې تا حاکم وټاکي، تا فیصله کوونکی وټاکي او تا حاکم وټاکي په هغو مسایلو کې، په هغه خصومتونو کې او په هغه مشکلاتو کې چې د دوی په منځ کې موجود دي. بیا تا چې کومه فیصله د دوی د خصومتونو او د ستونزو د حل لپاره وکړله، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، دوی په دې کې نه ده، په زړونو کې د دوی څه حرج پیدا نشي او خفه نشي مما قضیت، کومه فیصله چې تا د دوی په رابطه وکړله، ویسلموا تسلیما، په ټوله معنا ستا فیصلې ته تسلیم شي. نو د دې آیت شریف نه دا حکم ثابت شو چې هر مسلمان باید د دغسې خلق نه برخمن اوسیږي چې په دې باندې پوه شي چې زموږ کومې ستونزې چې زموږ په ټولنه کې موجود دي، زموږ په کور کلي کې موجود دي، د دې د حل لپاره یوازینۍ مؤثره لاره، یوازینۍ کامیابه لاره او یوازینۍ اغیزمنه لاره هغه د نبی علیه الصلاة وسلم په راوړي شریعت باندې عمل کول دي او دغسې یو خلق هر مسلمان سره ضرور دی. بل د نبی علیه الصلاة وسلم په وړاندې د ډیرو مهمو اخلاقو له جملې نه یو دا ده چې هر مسلمان باید د نبی علیه الصلاة وسلم سره مینه ولري، هر مسلمان باید د نبی علیه الصلاة وسلم سره محبت ولري. رسول علیه الصلاة وسلم فرمای لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین. تاسو تر هغه پورې مسلمانان کېدلی نشئ، تاسو تر هغه پورې د کامل ایمان خاوندان کېدی نشئ تر هغې پورې چې زه تاسو ته ګران شم، د خپل پلار نه، د خپل اولاد نه او د ټولو خلکو نه ته ګران نشم. نبی علیه الصلاة وسلم د ایمان لپاره دا شرط ګڼي، هغسې ایمان چې سړی جنت ته ځي د هغه لپاره دا شرط ګڼي، هغه څوک جنت ته تللی شي
چې زه ورته د پلار نه هم ګران اوسېږم، د اولادونو نه هم ګران اوسېږم، د ټولو خلکو نه ورته ګران اوسېږم، د ورونو نه، د زامنو نه، د هر چا نه ورته ګران نه شم. ده نه دا معلومه شوه چې نبي علیه الصلاة والسلام سره مینه او محبت کول، نبی علیه الصلاة والسلام په زړه کې ګران درلودل، دا د مسلمان باید خلق وسیږي چې او د نبی علیه الصلاة والسلام په وړاندې د مهمو اخلاقو له جملې نه دا دی چې هر مسلمان باید نبی علیه الصلاة والسلام ور باندې ګران وسیږي، هغه سره باید مینه ولري، هغه سره باید محبت ولري. یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو مجلس کې ناستو، نو عمر رضی الله تعالی عنه تشریف فرما ده، دغه حدیث ولوسته. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې یا رسول الله انت احب الی من کل شیء الا نفسی. ای دی الله تعالی رسول، تا خو مخکې حدیث ولوسته چې تاسو جنت ته د تللو والا ایمان نشئ حاصلولی تر هغې پورې زه تاسو ته د پلار نه او د اولادونو نه ټولو خلکو نه ګران نشم. نو ته ماته د ټولو نه ګران خو خپل ځان نه راته ګران نه یې، خپل ځان لانت احب الی من کل شیء الا نفسی، د هر شي نه راته ګران یې، تا چې یادونه وکړه ټولو نه راته ګران یې خو د خپل ځان نه راته ګران نه یې. نو په دې وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي لا والذي نفسی بیده حتی اکون احب الیک من نفسک. قسم په خدای داسې نه دی ای عمره، قسم مې د په هغه خدای باندې اوسیږي چې زما ساه د هغه لاس کې ده چې زه تا ته تر هغې پورې خپل ځان هم ګران نشم، نو ته به د هغه ایمان والا نه شې چې ته به جنت ته لاړ شې. نو په دې وخت کې عمر رضی الله تعالی عنه دا خو د امتحان سره واقع شو چې اوس به څه شی کوم، اوس به دغسې خپل فکر جوړوم او خپل عقیده او باور به داسې جوړوم چې نبی علیه الصلاة والسلام به د خپل ځان ته ګرانوم. وروسته له 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت فکر کولو نه نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې اوس راته د خپل ځان هم ګران شوی، د مور و پلار او خپلو خپلوانو ټولو نه خلکو نه رانه ګران وي، راته د خپل ځان نه راته ګران نه وي. نو تا چې راته وویل چې خپل ځان هم باید درته ګران شم، اوس د خپل ځان هم راته ګران شوی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې الان یا عمر، اوس ای عمره هغه ایمان خاوند وګرځېدی چې جنت ته به ورباندې داخلیږي. نو بنا د هر مسلمان دا وجیبه شوه، وظیفه شوه چې باید د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه ولري، د نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت ولري. د نبی علیه الصلاة والسلام سره د محبت لاندې د نبی علیه الصلاة والسلام سره د مینې، د نبی علیه الصلاة والسلام د کورنۍ سره، د اهل البیت سره مینه او محبت هم راځي. څوک چې د نبی علیه الصلاة والسلام د کورنۍ سره مینه نه کوي، د نبی علیه الصلاة والسلام د اهل البیت سره مینه نه کوي، په حقیقت کې دغه سړی د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه نه لري. په ګڼ شمېر نبوي احادیثو کې او په قرآني آیاتونو سره دا ثابته ده چې مسلمان باید د نبی علیه الصلاة والسلام د کورنۍ سره محبت ولري، اهل البیت سره محبت ولري، د نبی علیه الصلاة والسلام د خپلوانو سره محبت ولري. او څوک محبت ونه لري دغه سړی په حقیقت کې د هغه ایمان د خطر سره مخ ده. فقط یو حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام ګرانو محصلینو ته وایم چې دا باید متوجه اوسیږي، دا زموږ او تاسو په کور و کلي کې دغه مسله قریبا هیره شوې ده او خلک دې ته متوجه نه دي. حال دا چې د نبی علیه الصلاة والسلام د کورنۍ سره مینه درلودل، د اهل البیت سره مینه درلودل، دا په قرآني آیاتونو سره او په صحیحو سره ثابت ده چې د جرح او تعدیل علماو د حدیثو د حدیثونو په صحت باندې حکم کړی دی. یو حدیث تاسو ته وایم چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والذي نفسی بیده لا یبغضنا اهل البیت. زما د قسم په هغه الله تعالی باندې اوسیږي چې زما ساه د هغه په لاس کې ده. محصلین به د حدیث ته ډېر متوجه اوسیږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما د قسم په هغه الله تعالی باندې اوسیږي چې زما ساه د هغه په لاس کې ده. لا یبغضنا اهل البیت، ای اهل بیتو موږ سره هیڅوک بغض نه کوي، موږ سره چا چې موږ سره بغض وکړو لا یبغضنا اهل البیت رجل الا ادخله الله النار. څوک چې د نبی علیه الصلاة والسلام د کورنۍ سره بغض وکړي
الله تعالی به دوزخ ته داخل کړي. ګورې دا حدیث د دې حدیث په صحت باندې دا حدیث شریف ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی او خپل امام البانی د هم د دې حدیث په صحت باندې حکم کړی چې دا حدیث صحیح حدیث ده. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما د قسم په هغه الله تعالی باندې وسیږي چې زما ساه د هغه په لاس کې ده، څوک چې زمونږ د اهل بیت سره زما د کورنۍ سره بغض کوي، کینه کوي، دغه سړی به خامخا الله تعالی دوزخ ته داخلوي او دا سړی به دوزخ ته ځي. نو بنان موږ او تاسې من حیث یو مسلمان باید د نبي علیه الصلاة والسلام د کورنۍ د غړو سره باید هغوی سره مینه وکړو، هغوی سره محبت وکړو، هغوی سره خپله دغه مینه کول، محبت کول، د هغوی سره د هغوی خدمت کول دا د دین یو حکم وبولو او د هغوی سره مینه او محبت دا د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه او محبت وبولو. نو د نبی علیه الصلاة والسلام د اقاربو خدمت کول، د هغوی سره مینه او محبت کول دا د ایمان یو مهمه برخه ده او د مهمو اخلاقو له جملې نه ده. د صحابه کرامو به د نبی علیه الصلاة والسلام د کورنۍ د غړو سره ډېر زیات مینه او محبت کوه، تر دې اندازې پورې چې زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه یو وخت په اوښ باندې سوارېده، نو عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه، عباس د نبی علیه السلام تره و، عبدالله یې زوی و. عبدالله بن عباس راغی او د نبی د زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه چې د نبی علیه السلام ډېر جلیل القدر صحابي دی، د هغه د اوښ جلب یې ونیو، د هغه د عزت په خاطر باندې د هغه د اوښ جلب په لاس کې او روان ده، پیاده روان ده. عبدالله بن عباس د نبی علیه السلام د تره زوی دی. د زید بن ثابت چې د خپل وخت ډېر لوی صحابي، د قرآن حافظ او د قرآن راټولونکی چې قرآن یې اول ځل لپاره راجمع کوو، د هغه د اوښ جلب یې نیولی او روان ده، هر چېرته چې روان دي هغه هدف طرف ته روان دي. نو عبدالله بن زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه عبدالله بن عباس ته وایي چې ته د الله تعالی د رسول د تره زویه، ته داسې کار مه کوه چې ته زما د عزت په خاطر باندې تا زما د اوښ جلب په لاس کې نیولی، پیاده روان یې او زه په اوښ سپور یم، دا کار مه کوه، زه خفه کېږم دی باندې. نو هغه ورته وایي چې هکذا امرنا ان نکرم علمائنا، دغسې موږ ته امر شوی دی، زموږ نیکه نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته دغه امر کړی، د هغه تعلیمات موږ ته دغه امر کړی چې موږ د خپلو علماو دغسې عزت وکړو. موږ سره دی نه چې د نبی علیه السلام د کورنۍ غړی یم، خو موږ نیکه موږ ته امر کړی دی چې ته د علماو اکرام وکړه، عزت وکړه. نو د هغه د عزت د په خاطر باندې چې ما عزت کړي او د خپل د نیکه تعلیم ما عملي کړي اوسېږي، ستا د اوښ جلب ما نیولی ده، ستا د عزت په خاطر باندې ته په اس باندې سور روانې په اوښ باندې او ما ستا جلب د اوښ نیولی. څه وخت چې هغه منزل ته ورسېده، د اوښ نه ښکته شو، نو زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ته وایي چې تره لاس راکړه. لاس چې ورکړی دی هغه د عبدالله بن عباس لاس پچې کړی دی، مچ کړی دی د زید بن ثابت د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهم لاس چې پچې کړی، بیا وایي چې هکذا امرنا ان نکرم اهل بیت نبینا علیه الصلاة والسلام، دغسې موږ ته امر شوی دی، نبی علیه السلام موږ ته امر کړی دی چې د نبی علیه السلام د کورنۍ د غړو دغسې عزت وکړو چې لاسونه یې پچې کړو. صحابه کرامو د نبی علیه الصلاة والسلام د کورنۍ د غړو ډېر زیات عزت کوه. حدیث د اثر کې داسې راځي چې د عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې وچکالي راغله، هلته وچکالي په کراتو مراتو به راتلله، وچکالي راغله، نو خپل عمر رضی الله تعالی عنه لاړو او خپل عباس رضی الله تعالی عنه ته یې وویلې چې ته دعا وکړه، ته د الله تعالی د پیغمبر کاکه، ته دعا وکړه چې الله تعالی د وچکالي ختمه کړي. وګورئ امیرالمؤمنین ورځي او د نبی علیه الصلاة والسلام کاکا ته عباس ته ورته وایي چې ته دعا وکړه چې الله تعالی د وچکالي ختمه کړي. عباس رضی الله تعالی عنه به دعا وکړله او وچکالي به الله تعالی ختمه کړه او بارانونه به وشو. همدارنګه چې کله به چې عباس رضی الله تعالی عنه دعا وکړه د وچکالۍ دپاره،
بیا به عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې الله تعالی پخوا چې نبی علیه الصلاة والسلام ژوندی و نو وچکالي به موږ باندې راغله یا مشکل به چې موږ باندې راغی نو موږ به نبی علیه الصلاة والسلام ته ورغلو نو هغه د مشکل شکایت به ورته وکړو او د وچکالۍ شکایت به مو وکړو الله تعالی هغه مشکل به حل کړه د وچکالي به خدای پاک ختمه کړله اوس نبی علیه الصلاة والسلام تشریف فرما ده هغه آخرت ته تللی ده دا دنیا پرېښې ده نو تا ته د نبی علیه الصلاة والسلام تره عباس رضی الله تعالی عنه دا درته واسطه کوو دا وسیله کوو درته د دعا کړې ته دغه د دعا قبوله کړه او دغه باران وکړه او دا وچکالي ختمه کړه بیا به الله تعالی باران وکړه امام ابن حجر د دې حدیث د دې روایت په استناد باندې وایي چې دا مستحب کار ده چې سړی په هر وخت کې د نبی علیه الصلاة والسلام د قومیانو نه د هغه د کورنۍ نه د اهل بیتو نه نیک سړی دینداره سړی ګوري او هغه ته ورځي ورته وایي چې ما ته دعا وکړه څه وخت چې دعا وکړه بیا الله تعالی ته عارض شي او ورته وایي چې الله تعالی دغه فلانی ستا د پیغمبر د کورنۍ غړی ده هغه اهل البیت نه ده نو هغه دعا کړې د هغه دعا تا ته وسیله کوم او دا تاسو ته واسطه ګرځم ته زما دا مشکل حل کړې په دې رابطه علماو ډېر څه ویلي دي مجموع کې یعنی زمونږ او تاسو باید د نبی علیه الصلاة والسلام د کورنۍ د غړو باید د هغه اکرام وکړو که چیرې نیک سړی و د هغه سره ملګرتیا ولرو د هغه نه دعا غواړو او همیش دپاره د هغه په سیرت باندې قدم کیږدو که نیک سړی او دینداره سړی او هغه خبرې ومنو چې د شریعت سره ټکر نه لري که خدای ناخواسته د نبی علیه الصلاة والسلام په کورنۍ کې یو سړی نااهله و باعمله نه و فاسق و فاجر و نو موږ به د نبی علیه الصلاة والسلام د عزت په خاطر هغه ته ډېر په احترام باندې وایو چې ګورې ته د نبی علیه السلام د کورنۍ سړی ته خپل ژوند د نبی علیه الصلاة والسلام د ژوند سره برابر کړه د نبی علیه السلام د کورنۍ په شکل باندې ځان برابر کړه نو هغه ته به هم اکرام به یې کوو عزت به یې کوو په ډېر حکیمانه شکل باندې په ډېر احترام باندې هغه به دې ته واداره کوو دا به خپل نه د خپل مکلفیت او وجیبه بولو چې هغه دې ته واداره شي چې د نبی علیه الصلاة والسلام لاره اختیاره کړي او د خپله د کورنۍ هغه اصلي لاره اختیاره کړي دا د دې معنا نه لري چې د نبی علیه الصلاة والسلام په کورنۍ کې که سړی د نبی علیه السلام په کورنۍ کې داخل شو دا به خامخا جنت ته ځي دې باندې زموږ ایمان او عقیده ده چې د نبی علیه السلام په کورنۍ کې به داسې کسان اوسېږي چې هغه به کافر اوسېږي د هغه په کورنۍ کې به داسې کسان اوسېږي چې هغه به فاسق و فاجر اوسېږي خو د هغه په کورنۍ کې به نیکان هم اوسېږي د نیکانو به ډېر زیات اکرام کوو او که کافر اوسېږي خدای ناخواسته او یو فاسق و فاجر اوسېږي هغه په ډېر حکمت باندې ورته وایي چې ته د نبی علیه السلام د هغه د کورنۍ نه دغه کومه لاره چې تا اختیاره کړې ده دا غلطه لاره ده د کفر لاره د فسق لاره چې تا اختیاره کړې دا غلطه لاره ده خو مجموع کې یو سړی داسې فکر کوي داسې عقیده کوي چې یاره فقط دغه د نبی علیه الصلاة والسلام نه ده د هغه د کورنۍ بودن د هغه د کورنۍ غړی بودن دا به جنت ته ویسي دغسې عقیده به یې سړی ونه لري ځکه چې الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله تعالی ټول د انسانان د نارینه او ښځې نه پیدا کړي بیا قبیلې قومونه ویشلي دي مختلفو قومونو او مختلفو ډلو باندې ویشلي دي دوی کې هغه څوک الله تعالی ته ډېر زیات نږدې ده چې ډېر زیات تقوادار اوسېږي نو موږ باید عقیده دا اوسېږي چې فضیلیت لري غوړوالی لري خو داسې نه ده چې نسب د دوی د نجات یوازینۍ وسیله ده د نسب په وجه به دوی جنت ته ځي داسې نه ده ځکه که چیرې په نسب باندې څوک تللی بیا ابولهب د نبی علیه الصلاة والسلام تره و خو هغه د دوزخ ته لاړه دنیا هم تباه شو آخرت هم نور خو لا پرېږده چې صورت تبت د هغه په مذمت کې او د هغه د بدۍ بیانولو په رابطه ذکر شوی تبت یدا ابي لهب د ابولهب لاسونه تباه شو ابولهب تباه شو د هغه د ښځې په رابطه نه د ښځې هم مذمت او بدي بیانېږي زموږ علما مخکې کېږي جمع ورباندې کېږي په دې جمع کې دغه صورت کې ټول د نبي علیه الصلاة والسلام د تره یادونه شوې او د هغه د ښځې یادونه شوې نو یوازې د نجات وسیله نسب نه ده بلکې عمل هم ده او عقیده هم ده
نو که چیرې عقیده د سید عمل د سید دا د نبی علیه الصلاة والسلام د کورنۍ د نبی علیه الصلاة والسلام د عقیدې سره د هغه د کورنۍ د عقیدې سره برابره وه، دا خو یقیني خبره ده چې الله تعالی فضیلت ورکړی ده ورته او مسلمانانو باندې لازمه ده چې د هغوی کرام او عزت وکړي. او دا د ښو اخلاقو له جملې نه یو مهم خلق شو. بل د ښو اخلاقو له جملې نه دا شو، د ښو اخلاقو له جملې نه چې هر سړی هر مسلمان باید کوم دین کوم شریعت چې نبی علیه الصلاة والسلام راوړی ده د هغه په خپراوي کې باید ونډه ولري. زه په دې باندې پوه شم د نبی علیه السلام یو حدیث ما واورېده، زه به دا حدیث نور مسلمانانو ته نشروم، ځکه دا د خیر خبرې دي. خلک خو کارونو ته را دعوته و، د بدو کارونه یې منع کوو. نو دا تنها ملایانو ته سپارل نه دي په کار. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما نه ده، زما هر امتي دا وظیفه ده، دا وجیبه ده، او د هر امتي باندې زما د حق ده، او د هر امتي د ښو اخلاقو له جملې نه یو دا خلق باید وسیږي پکې چې هغه زما تعلیمات، زما احادیث چې ما راوړي هغه باید خپور کړي او هغه باید نشر کړي. په دې رابطه الله تعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي نبی اسلام ته قلت دې خلکو ته ووایه هذه سبیلي، دا زما لاره ده، ادعو الی الله علی بصیرة انا ومن اتبعنی. زه د الله تعالی لارې ته خلک د دلایلو سره، د الله تعالی لارې ته خلک په واضحو دلایلو سره رابلم، خلک دعوتوم چې دا د نبی علیه السلام لاره ده، دا ښه لاره ده، دا کامیابه لاره ده، دنیا او آخرت کامیابی دی پکې. انا ومن اتبعنی، دا زما وظیفم ده، او هغه څوک چې زما پیرو ده، ما د خپل پیغمبر په توګه مني او زما امتی ده، د هغه هم دا وظیفه ده چې دغه کار وکړي او د نبی علیه الصلاة والسلام د فکر په خپرولو کې، د هغه د تعلیماتو په خپرولو کې هر سره د خپل وس مطابق باندې او د خپل قدرت مطابق باندې پکې برخه واخلي. او بل د نبی علیه الصلاة والسلام د سره د ښو اخلاقو له جملې نه یو دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام څه وخت چې یادونه کیږي په یو مجلس کې د نبی علیه الصلاة والسلام د نوم یادونه کیږي، هغه باندې درود وایي. الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. څه وخت چې الله تعالی نبی علیه السلام باندې درود وایي، ملائکه د الله تعالی نبی علیه السلام باندې درود وایي، بیا الله تعالی خپل امر کوي چې تاسې نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود وایي، هغه باندې د هغه ستاینه وکړي. نو همدا وجه ده چې موږ او تاسې مانځه کې نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود وایو. نو د ښو اخلاقو له جملې نه نبی علیه الصلاة والسلام چې کله یادېږي، مسلمان باید نبی علیه الصلاة والسلام باندې اقلا یو ځل په یو مجلس کې درود وایي. بل د نبی علیه الصلاة والسلام سره د ښو اخلاقو له جملې نه دا ده چې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام د دوستانو سره دوستي وکړو او د هغه دښمنانو سره دښمني وکړو. ګوره که موږ داسې کوو چې موږ وایو چې نبی علیه السلام زموږ پیغمبر ده او هغه راوړي شریعت باندې موږ ایمان راوړی ده، خو بیا هغه څوک چې د نبی علیه الصلاة والسلام دښمن ده هغه ته دوست وایي، او هغه څوک چې د نبی علیه الصلاة والسلام دوست ده هغه ته بیا دښمن وایي. دا هغه څه دي چې د اسلامي تعلیماتو سره په ټکر کې ده. نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام سره د ښو اخلاقو له جملې نه دا ده چې مسلمان باید د نبی علیه الصلاة والسلام د دوستانو سره دوستی او د هغه دښمنانو نه کرکه ولري، د هغه نه نفرت ولري. الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر. ته به داسې یو قوم پیدا نه کړي چې هغه الله تعالی باندې ایمان لري او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري، بیا هغه څوک چې الله تعالی باندې ایمان لري او آخرت باندې ایمان لري دوی د هغه چا سره دوستي وکړي چې هغه د الله تعالی او د هغه د رسول سره دښمني کوي، ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. اگر د الله تعالی سره دښمني کوونکی او د الله تعالی د رسول سره دښمني کوونکی د دوی پلار اوسیږي یا ورونه اوسیږي یا بل خپلوان اوسیږي، نو دنه دا معلومه شوه چې د نبی علیه الصلاة والسلام د دښمنانو سره دښمني کول، د نبی علیه الصلاة والسلام د دوستانو سره دوستی کول، دا د ښو اخلاقو له جملې نه ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.